او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. روزدار انسان به دوزل خوشاله کولای شي، الله یې خوشاله کوي دوزل. دا یو ځل سالی دلې دی او دا دویم ځل دی الله تاته وخی. امین دی ویوا ته کما نه دی ویلې به ته خبر شي به ورست امین وی کنه اوس دی ویوا. روزدار انسان الله دو کرته خوشاله کوي، یو ځل خوشالي تالی دلی دا او دا بل دی الله تاته اوخی. الله دې تا خوشاله کی بده باندې زما مؤمن اورور او زما مؤمن خوري. هغه دا کله چې انسان روزه ماته کینوي الحمدلله روزه پورا شول او شکر دې چې ته نقصان پکې واقع ما خام کې روزه ماته خوشاله کني خوشاله طبيعت برابرۍ دا ته الله خوشاله وي په دې ځان کویا الله خوشاله کړي. او بل ځل چې کله انسان اخرت تلار شنو رب العالمین به انسان لا اجر او انعام او ډالۍ ورکړي. نو دا چې د خپل الله ویني نو سم به خوشاله شي. الله دې په ما او تا باندې زمون الله ولیدل کی مؤمن خوري مؤمن اورور اجته الله دې ستاسو سپینه ډکی الله ته مخامخ په عزت او په احترام باندې. نورونه د روزي دا څومره قیمتي خبره شو چې الله رب العالمین ملاقات دې نصیب کی. ملاقات کله کله دې وی دشمن ته د ملاقات چې نو په دې رسیږي. الله وینا دشمن نه یم تا رب یم رب تا خوشاله وما او زیره شکړه محمد صلی الله علیه وسلم. نو اے مؤمنان ورونو د روزي قدر پکار دی کنه؟ دا روزه د ځان لپاره غنیمت ګڼل پکار دی کنه؟ دا د جنت لپاره سبب دی کنه؟ دا د مسلمان خوشحالي ده کنه؟ یقینا د یو مؤمن خور او د مؤمن رور لپاره د روزي عبادت او سار تر ماقام وچه خله ګرځیدل دا هغه خپل خوشحالي ده چې خو مؤمنان به کویږي کله په دنیا کې او کله په آخرت کې. نو مؤمنان ورونو د الله د ملاقات سبب دی د خوشحالي ذریعہ ده او دغه شان د زما مؤمنان ورونو د جنت ذریعہ ده. لیکن کله کله